د ژوندون ټلوېزيون او استادیون په اړه د پاکستان د پوځ وياند غفور څرګندونې د پاکستان پوځ په یو خبري کنفرانس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه څرګندونې وکړې. هغه دغه غورځنګ له بېلابېلو خواوو څخه په مالي ملاتړ تورن کړی دی. د پاکستان پوځ وياند غفور په دغه خبري کنفرانس کې وايي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هندوستان او افغانستان د بېلابېلو ادارو او اشخاصو لخوا تمويلېږي. نوموړی په خپلو خبرو کې د نورو ادارو او اشخاصو ترڅنګ د ژوندون ټلوېزيون او د دې ټلوېزيون د رييس پوهاند دکتور محمد اسماعیل یون نوم اخلي او وایي چې له پی ټي ایم سره یې څه اړیکه ده. محمد اسماعیل بون ژوندون ټي وي کا پی ټي ایم سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتائیں. همداشان د پاکستان پوځ ته یوې منسوبې انټرنیټي پاڼې د دې کنفرانس اړوند یو انځور خپور کړی دی چې په هغې کې لیکلي محمد اسماعیل یون د ژوندون ټلوېزیون څښتن د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو او لاریونونو ته رسنیز پوښښ ورکوي. د پی ټي ایم مشران بحثونو ته راغواړي او همداشان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو ملاتړ کوي. غفور همداشان په کابل کې د صرافانو اتحادیې پخوانی مشر میر افغان صافی هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ تورنوي او وایي چې دوی ته له کابله پیسې لیږدوي. حاجی میر افغان صافی کابل میں، سلیم صافی نہیں، حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں، ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ بل لور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پوځ هغه تورونه چې ګواکې د هندوستان او افغانستان استخباراتي ادارې مالي ملاتړ کوي رد کړل.